بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن غواړم ډیره مهمه موضوع تاسو سره شریکه کړم. خدای دې وکړي ستاسو ټولو د خوښې وړ وګرځي او دغه ته باید ډیر ځیرک او متوجه اوسو. دغه موضوع ته دا یو غټه پروژه ده د امریکا او اسرایل ترمنځ، همداسې د لویدیځوالو ترمنځ، یعنی اروپایي کوم هیوادونه چې دي، فرانسه، انګلستان او همداسې جرمني، دوی اوس غواړي چې په کوم شکل باندې مسلمانان له منځه یوسي، همداسې اسلام مبارک دین له منځه یوسي، هغوی ضعیفه کړي، هغه بدنام کړي، او تر ټولو مهمه چې ده په کوم شکل باندې دغه فلسطین او حماس ډله له منځه یوسي، یعنی مکمل ختمه کړي. یعنی هغه د فلسطین کوم نوم چې دی بیت المقدس د ختمېدو لپاره یو غټه پروژه روانه ده، او دا حماس ډله چې کومه ده مطلقاً یعنی ختمه کړي او له منځه یوسي. د دې لپاره دوی څه وکړه پوهېږئ؟ اوله کې دوی اسرایل او حماس ډلې ترمنځ چې جنګ ونښته، تقریبا د دغې جنګ یو کال وشو، یعنی یو کال نه زیات کېږي، خو اسرایلو د حماس ډله چې ده دا له منځه یونوړه او ختمه یې نه کړه. حتی په دومره ټکنالوژۍ سره، په دومره غټ غټ کومکونو سره، لکه د امریکا کوم ملاتړ او کومکونه چې اسرایل سره وکړه، یعنی په ژوند کې په امریکا دومره کومکونه نور هیوادونو سره نه وي کړي. حتی د هوایي سیستم، همداسې تر ټولو پرمختللي جنګي تیاري، موزایل، راکټونه، ټانګونه، حتی خپل عسکر ورته ورولېږل پکې داخلي کړه جنګ لپاره، او د حماس ډله یې له منځه یونوړه او ختمه یې نه کړه. دې کې یوازې د اسرایلو په نامه خو کوم هیواد او قوت زما فکر باندې نوم نه لري، خو دلته څوک جنګېږي؟ امریکا جنګېږي، دلته څوک جنګېږي؟ فرانسه جنګېږي، دلته څوک جنګېږي؟ انګلستان جنګېږي، انګلیس جنګېږي، دلته څوک جنګېږي؟ یعنی جرمني جنګېږي. دلته صرف د مسلمانانو وژل، قتل او ختمېدلو پروژه ده. دلته د بیت المقدس د ختمېدلو پروژه، دلته د فلسطین د ختمېدلو پروژه ده. یعنی مستقیما فلسطین په نامه باندې داسې کوم یو نوم پاتې نشي. د هغوی لپاره یو غټه پروژه روان ده. اوس اسرایل او امریکا، همداسې لویدیځ هیوادونو والا، دوی دغه فکر وکړه، خصوصا د ناټو هیوادونو والا، چې موږ خو دغه د حماس ډله یعنی یو کال نه زیات وخت وشو، وړوکې ډله ده، خو موږ ختمه نه کړه او له منځه مو یونوړه. په دې کې په زرهاو اسرایلي عسکر له منځه لاړ، همداسې د فرانسې عسکر هم پکې و، هغه هم له منځه لاړ، د امریکې عسکر هم له منځه لاړ د حماس مجاهدینو لخوا. خو دلته مهمه نقطه چې د دوی تر ټولو غټ ملاتړ کوونکي ډلې چې وي د حماس، ایران دولت، همداسې لبنان کې د حزب الله په نامه شیعه مذهبه کومه ډله چې ده د حزب الله په نامه، هغوی ورسره ودرېدل. د مرګ په مقابل خط د حزب الله ډلې تر ټولو پرمختللي وسلې چې دي هغه په وکارولې په اسرایلو باندې، همداسې غټ غټ مشران د لاسه ورکړل د حماس دپاره. تاسو فکر وکړئ چې په څومره لنډ وخت کې د حزب الله ډلې تر ټولو مهم سکرټر نصر الله، هغه هم د اسرایل له خوا نه له منځه لاړ. بیا ورپسې بل یو مشر چې هغه یې وګومارل، هغه هم شهید شو، له منځه لاړ. داسې په زرهاو عسکر د حزب الله ډلې هم له منځه لاړ. څه په خاطر؟ دا یوازې د الله رضا لپاره او د اسلام لپاره او د حماس ډلې لپاره. هغوی په څنګ کې د نر په شانتې ودرېدل، ملاتړ یې اعلان کړ او د اسرایلو سره یې د جنګ اعلان وکړل. یعنې په دې کې یو سني هیواد ماته تاسې وښیي په اسرایل یو دانه راکټ اچولی وي، هېڅ نشته دی. د حماس ډلې سره یوازې چې کومې ډلې ولاړې ټولې شیعه مذهبه ډلې دي او ټولې د ایران ملاتړ کوونکي ډلې دي. چېرته د ایران د ملاتړ ورسره نه وي، د ایران مرسته او کومک ورسره نه وي، نن به حماس ډلې دومره په اوږدو د اسرایلو سره جنګ نه وي کړی. د حماس ډلې دا کوم جنګ چې دا به که زیات نه زیات وي یو میاشت وخت به یې لرو دی، خو دا د ایران د مرستو برکت دی او د ایران د مرسته کوونکو ډلو برکت. د حماس ډلې ته سلاح هم ورکوله، پیسې هم ورکولې، نظامي مرستې هم ورسره کولې، عسکري مرستې هم ورسره کولې. نو هماغه و چې اسرایل په ژړا کړ، اسرایل په تنګ ته راوستل، د غزا نه به تېښتې مجبور کړل. همداسې کوم تاوان چې امریکا ته واړول یمن حوثیانو، یعنې امریکا په ژوند کې نور تاوان نه لیدلی، خو دوی دا فکر وکړه. ګوره حوثیانو څه وکړه؟ حوثیانو په زرهاو کښتۍ د اسرایلو، د امریکا او د اسرایلو ویشتلي، هغو ته اجازه ورنه کړه چې د هغې بحر نه تېرې شي او اسرایل ته مرستې او کومکونه یوسي. نو دلته دوی څه وکړه؟ دلته دوی په دې باندې بریالي شو. دوی دا فکر وکړه چې راشه اوس بله پروژه خو نشته او بله لار هم نشته دی او موږ حماس ډله ختمولی هم نشو او ختم مو نه کړه. نو راځه اوس داسې یوه لاره ورته پیدا کړو چې یو بلې پروژې باندې کار شروع کړو. داسې یو پروژې باندې کار شروع کړو چې دغه د حماس ډله او فلسطین له منځه یوسو او ختم یې کړو. دوی لپاره یې څه وکړه؟ دوی لپاره یې په سوریه کې بیرته جنګ شروع کړه. دوی دا کومه ډله چې ده د حزب التحریر په نامه، دا هېڅ علاقه د مسلمانۍ سره نه لري او داعشي ډله ده. نو دغه ډله څوک حمایه کوي؟ دا مستقیما د اسرایل له خوا نه
امریکا له خوا نه ترکیه له خوا نه حمایه کیږي او د اروپایي هیوادونو له خوا نه سلاح هغوی ورکوي ټانک هغوی ورکوي فوزي هغوی ورکوي راکټونه هغوی ورکوي میزایل هغوی ورکوي او حتی عسکر هم هغوی ورکوي صرف او صرف هغوی ته وایي چې تاسو شیګان ووژنئ تاسو فکر وکړئ ځکه دوی دا فکر وکړ که راشه دوی ته موږ وسلې ورکړو جنګ شروع شي د شی او د سني ترمنځ دلته به حماس یوازې پاتې شي د حماس نه کومې ډلې چې ملاتړ کوي شیعه مذهبه ځکه هغه یو ایران دی یو حزب الله ډله ده او بله د دغې د یمن کې چې کوم حسین دي ټول شیعګان دي نو که دلته د شیعه او سني ترمنځ په سوریه کې جنګ ونښته مستقیما هغه ډلې ته نه جدا کېږي هغوی به راشي په سوریه کې به د بشار الاسد چې کوم شیعه مذهبه دی هغوی ترمنځ به ودرېږي او حماس به یوازې پاتې شي نو اسرائیل خو حماس خو پوهېږي غزه داسې یو ساحه ده چارچاپېره ترېنه اسرائیل قوتونه دي د امریکا قوتونه دي یو طرف نه ورته مرسته نه رارسېږي او مرسته څوک ورته رسولی شي او نه کوم عسکري مرسته شته نه نظامي مرسته دوی به کوم کسان چې په غزه کې دي د حماس ډلې عسکر هغوی به ختم کړي هغوی به شهیدان کړي نو غزه به خو اسانه سره لاسته راوړي په فلسطین هم ټول په خپل کنټرول کې او همداسې به د فلسطین په نامه څه پاتې نه شي او نه غزه په نامه باندې او حماس ډله به ختمه کړي غټه پروژه ده دلته دوی څه وکړل دلته دوی د سني او شیعه مذهبه ترمنځ یو جنګ شروع اوس دې جنګ ته څوک خوشحاله دي دې جنګ ته جاهلان منافقان د جغرافیا نه ناخبره د تاریخ نه ناخبره همداسې د اسلام نه ناخبره د دین نه ناخبره هغه کسان دوی دې جنګ ته خوشحاله دي او د دغې ډلې ملاتړ کوي چې او والله حزب التحریر په سوریه کې جنګ شروع کړی دی او حلب یې ونیول او شیعګانو سره جنګ کوي افرین ملاتړ کوي خصوصا د وحشي طالبان ټول ټویټر کې دوی غوبل اغسته چې او افرین مجاهدین مخکې لاړ او پرمختګ یې وکړ خو دې ته دوی نه ګوري چې دوی دا پروژه چا روانه کړې دا جنګ چا روان کړی وخت هم غرق کوه هلاک شي تباه شي که دغه جنګ غټ شي دلته به څوک ګټه وکړي امریکا اسرائیل او لویدیځ دلته مسلمان په ټول معنا سره کمزوری شي له منځه به لاړ شي دلته به جنګ شروع شي غزه به هېره شي ټولو د مسلمانانو فکرونه به سوریه ته شي یعنی مکمل به غزه له منځه لاړ شي بیت المقدس یعنی لومړی قبله چې زمونږ وه هغه به له منځه لاړ شي هغه د اسرائیلو لاس ته ولېږي څوک به بې نومه به خوله ماینه اخلي دلته د امریکا پروژه ښه په درس کې روانه ده او د اسرائیلو دلته ګوره تاسو فکر وکړئ شیعه مذهبه او سني مذهبه څوک دي خدای مالا که دا مسلمانان دي دواړه خواوې ګوره د شیعه مذهبه قرآن هم ستا قرآن دی یعنی د الله له خوا نه رانیزل شوی قرآن هغوی هم مني موږ یې هم منو د الله له خوا نه رالېږل شوی پیغمبر هغوی هم مني موږ هم مني هغوی هم الله مني موږ هم منو موږ ټول یو مسلمانان یو دغه وخت کې دغه فتنې او دغه جنگ شروع کول رسما یو پروژه د مسلمانانو ختمول دي په دې باندې باید موږ آګاه اوسو او خیر اوسو تاسو پوهیږئ تر اوسه په غزه کې 15000 ماشومان غټه واړه د اسرائیل وحشیان له خوا نه شهیدان شوي او حاله شهیدانېږي او هره شپه بمبار پرې کوي هلته څوک ډوډۍ نه لري د څښلو اوبه نه لري ټول په مړو باندې حساب دي که اسرائیل ووژني که نه خو هغه اوس خپله مړه کېږي هلته روغتیايي سیستم نشته ختم دی همداسې اقتصاد ختم دی خوراک نشته اوبه نشته څښاک نشته خوراک نشته لباس نشته یعنی خپله مړه کېږي یعنی همداسې همدا وضعیت روان وي او یو میاشت نور دوام کوي هلته چې کوم ماشومان دي غټان دي لویان دي ښځې دي هغوی په خپله مړه کېږي د اسرائیل وژلو ته هم ضرورت نشته خو دلته اوس الله ته وګورئ لږ فکر او سوچ نه کار واخلئ دا د امریکا یو پروژه ده چې اوس یې نوې پروژه شروع کړه د حماس د ختمولو لپاره د فلسطین د ختمولو لپاره دغه پروژې ته باید موږ ټول خیر اوسو آګاه اوسو دغه پروژې د منفي کولو لپاره کار وکړو دغه کومه ډله چې دا اوس کوم جنګ شروع دی دې ملاتړ ونه کړو باید دا په اوس وخت کې بیخي ناکامه ده اوس تاسې پوهېږئ دغه جنګ شروع شو هغه ملاتړ او هغه کومک چې د ایران له خوا نه حوثیانو ته تلل یمن ته تلل د ایران له خوا نه لبنان ته تلل حزب الله ډلې ته تلل د حماس د ایران له خوا نه سوریه هغې ډلې ته تلل چې د اسرائیلو سره به د حماس په مقابل کې جنګ کول همداسې د ایران له خوا نه حماس ډلې ته کوم مرسته کومک تلل د دې نه وروسته دا ټول کومکونه ودرېږي ایران به خپل کومک دغه سوریه ته شروع کړي بشار الاسد ته هغوی ته به مرستې لیږي هغوی ته به کومکونه لیږي ټول فکر او سوچ به یې هلته وي اوس یعنې حماس ته مطلقاً یوازې پاتې شي اوس دلته څوک په تاوان کې شو مسلمان څوک په تاوان کې شو د غزه ولس څوک په تاوان کې شو فلسطین څوک په تاوان کې شو حماس ډله هی مسلمان ستا په حال باندې افسوس ته به کله وخیرې دا زما یوه لنډه ویډیو دا باید تاسې ډېره زیاته شیر کړئ ټول مسلمانان خلک ترېنه خبر شي دغې د امریکا د سیاست نه خبر شي د امریکا د پروژې نه خبر شي د امریکا د منفي استخباراتو او د امریکا د کړنو نه خبر شي